د نجونو زده کړو په اړه د یو طالب چارواکي اعلان. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په داسې مهال کې چې پر افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې میلیونونه افغان نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو له ټولو حقونو څخه محرومې دي. په پېښور کې د نوموړې واکمنۍ سر کونسل وایي چې په دې برخه کې ستونزه تر ډېره کچه حل شوې ده. حافظ محب الله شاکر د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د وري پر 28مه په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته د قرآن کریم د یو آیات په ویلو سره ډیره کړې چې اسلام او مسلمانان زده کړو ته لومړیتوب ورکوي. همداراز په پېښور کې د دغې واکمنۍ تر واک لاندې د افغانستان په کونسلګرۍ کې ښځینه کارمندانو ته په اشارې ویلي چې په نوموړې کونسلګرۍ کې د نارینه‌وو ترڅنګ ښځې هم کار کوي او په وینا یې د ښځو لپاره ژوبلتیاوې وړاندې کوي. ښاغلی شاکر دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې له نږدې 4 کلونو راهیسې یادې واکمنۍ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو تنبیې تړلې دي. دا په داسې مهال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې وه چې په روان ښوونیز کال کې د اوسنۍ واکمنۍ د بندیزونو له کبله په ټول هېواد کې شاوخوا 400,000 افغان نجونې ښوونځي ته له تګ څخه محرومې شوې دي. د ماشومانو نړیوالې ټولنې اجراییه مشرې اندېښنه څرګنده کړې چې د اسلامي امارت د بندیزونو له کبله له زده کړو څخه د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیدلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.